بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زما نوم دی تحسین الله تاثر او درې اهم خبرونه در سره شریکوم. یو خبر دا دی چې ضلع اورکزۍ کې پولیس د ډیوټۍ کولو نه انکار کړی دی. باقاعده دا ویلي دي چې چېرته موږ د پیشقدمۍ دپاره لیږي موږ به هغې دپاره نه ځو. د دې په نتیجه کې ډېر پولیس اهلکار داسې دي چې هغه معطل کړی شوي دي. د دې سره سره په بنو کې د کوادکاپټر په ذریعه باندې ډرون حملو سلسله هم جاري ده او دغه حملې د ترهګرو لخوا کیږي او د هغې شدت دومره سوا شوی دی چې روزانه په بنیاد باندې یو یا دوه ټارګټ چې کوم دی هغه په نښه کیږي او دې کې ځینې ټارګټ په خطا باندې شي او هغې کې عام عوام هم په نښه باندې شي. دریم غټ خبر دا دی چې د افغان مهاجرین دپاره 3 ورځې الټیمیټم ورکړی شوی دی چې هغوی د پاکستان پرېږدي او خپل ملک ته دې لاړ شي. په دغه ټول صورتحال خبره کوو خو ویډیو کې ډیټیل ته تلو نه مخکې ته ورسره ریکویسټ دی چې زما دا نوی چینل تحسین الله تاثر سبسکرایب کړئ. د ټول نه اولنی خبر دا دی چې په ضلع اورکزۍ کې څو ورځې مخکې او 3 ورځې مخکې تقریبا ترهګرو حمله وکړه چې په کې 8 پولیس اهلکار شهید شول، 14 پورې جوبل شول. د دې نه بعد متعلقه پولیس ته حکم جاری شو چې تاسو لاړ شئ پیشقدمي وکړئ، ترهګرو خلاف کاروي وکړئ. پولیس د دغې نه انکار وکړو او مخکې لا نړل. د دې انکار په شا باندې څه وجوهات کیدای شي یا خو دا وجه کیدای شي چې د دوی هم داسې تحفظات دي د ترهګرو متعلق کوم چې د عام عوام دي. دویم د دوی دا وجه هم کیدای شي چې دوی ویل اکویپ نه دوی سره وسله نه دوی سره هغه جدید وسله نه چې په کوم باندې دوی مقابله کولی شي. دریم دوی د خپل تحفظ دپاره مخکې نه ځي، دوی ځان کمزوري ګڼي او دا خطره محسوسوي چې په داسې حملو کې دوی وژل کیږي یا د دوی ډیفنس چې کوم دی هغه کمزوری دی. خو بهرحال ډیوټۍ نه انکار کولو باندې 42 یعنې 42 پولیس اهلکار چې دي هغه د خپل نوکرۍ نه معطل کړی شو، پولیس لاین پورې هغه محدود کړی شول او په دې کې صرف پولیس سپاهیان نه دي، په دې کې انسپیکټرز او ای اس آی هم شامل دي او هغه هم د خپل نوکرونه معطل کړی شوي دي. د دې نه بعد د اعلامیه جاري شو. په اعلامیه کې دا وویلی شو چې دا پولیس اهلکار داسې وو چې دوی به خپل په ډیوټۍ کې غفلت کوو، یعنې غفلت په وجه باندې دوی لرې کړی شي او یا ځینې اهلکار په دې کې داسې وو چې هغه به غیر حاضر وو، نو غیر حاضرۍ په وجه باندې هغه لرې کړی شوي دي. خو اصل حقیقت دا دی چې دوی د ترهګرو خلاف کاروي کولو نه یا پیشقدمۍ نه انکار کړی او په دغه نتیجه کې دوی معطل کړی شوي دي. بل طرف ته په بنو کې په پوره پښتونخوا کې بیا په جنوبي پښتونخوا کې امن او امان صورتحال خراب دی او خاص کر که د بنو خبر وکړی شي نو هلته حالت ډېر زیات خراب دی او هغه په دې وجه باندې چې د کوادکاپټر په ذریعه باندې یعنې هغه کوادکاپټر کوم چې اکثر د ډرون کیمرې دپاره استعمالیږي د هغې په ذریعه باندې اوس ډرون حملې کیږي. د دغه کوادکاپټر سره بارودي مواد وتړلی شي او بیا سپیسیفیک یو ټارګټ په نښه کیږي او هغې باندې د پاسه نه دا پرېښودلی کیږي. دا ټارګټ په صحیح طریقې سره نشي اچیف کولی، نشي ټارګټ کولی. هم دغه وجه ده چې اکثره په دې کې عام خلکو یا عام کورونه چې دي هغه په نښه شي. خو په دې کې شدت دومره راغلی دی چې د تیر څو ورځو نه مسلسل کوادکاپټر په ذریعه باندې دغه ډرون حملې کیږي او په دې کې ترهګر چې دي د دوی ټارګټ سیکیورټي فورسز وي، تاڼې وي، خو په دې کې عام خلک چې دی هغه هم وژل کیږي او دا یو ډېر غټ سیکیورټي چیلنج پیدا شوی دی ځکه چې دغه کوادکاپټر چې کوم ډیوایس دی یا چې کوم دوی ډرون استعمالي نو دا دوی د چین نه د ترهګر اخلي او د افغانستان په ذریعه باندې. نو بل خوا خیبر پښتونخوا پولیس سره داسې څه ټکنالوژي نشته دی چې هغوی د مخکې نه دا مانیټر کړي یا کنټرول کړي. خو چې کله حمله وشي او که دوی ولیده نو بیا په هغې کې فایر کوي دوی په هوا کې او هغې په نتیجه کې بیا ځینې کوادکاپټر راغورځولی شوي هم دي. دې سره سره نن یو بل افسوسناکه پیښه هم په بنو کې راغلی. سیکیورټي فورسز باندې نامعلومه کسانو فایرنګ کړی دی، په هغه کې یو اهلکار چې دی هغه جوبل شوی دی او یو دوه تقریبا داسې دي چې هغه جوبل شوي دي. په دې کې دا کوم چې په شهید شوی دی هغه اول جوبل شو او په هسپتال کې ساه ورکړه. نو یقینا چې بنو کې سیکیورټي صورتحال انتهایی خراب دی او په دغه نتیجه کې په مختلف ضلعو کې خلک راوځي امن پاڅونونه کوي او دا وایي چې موږ امن غواړو، په خپله خاوره باندې امن غواړو، موږ دهشتګردي نوره نشو برداشت کولی او نه موږ داسې غټ فوجي اپریشن برداشت کولی شو چې موږ په هغې کې کډې کړو، خپل کور کلی پرېږدو. بل دریم خبر دا دی د افغانستان مهاجرینو متعلق کوم چې پاکستان کې ډېره دي تقریبا 2 میلیون پورې 20 لاک یا دې نه سوا افغان مهاجرین چې دا وخت پاکستان کې ژوند کوي او په دې کې یو غټ تعداد داسې دی 15-16 لاکه پورې چې هغه غیر قانوني دي، نه هغوی سره پی او آر کارت شته، نه ای سی سی کارت شته دی، نه هغه دلته په څه طریقه باندې رجسټر دي، یعنې بغیر ډاکومنټس بغیر اسناد نه هغوی دلته ژوند کوي او دغه افغانانو دپاره ګیره تنګه شوې ده.
بلوچستان کې خصوصي طور په قلات کې چې کله دا اعلامیه جاری شوه چې 3 ورځې دي افغان کډوالو سره او هغه کډوال چې کوم غیر قانوني په بلوچستان کې دی رهدي یا خاص کر په قلات کې نو هغوی دپاره 3 ورځې دي چې 3 ورځو کې بلوچستان پرېږدي ځکه چې بلوچستان کې هم داسې واقعیت مخې ته راځي د ترهګرۍ چې په هغې کې ویل کېږي د افغانستان خاوره استعمالیږي نو دغه دپاره یا خو د افغانستان خاوره استعمالیږي چې کوم افغانان پاکستان کې دي دوی په دغه کارویانو کې ککړ وي نو په دغه بنیاد باندې دا یو بله اعلامیه جاري شوې ده ضلع قلات بلوچستان کې چې کوم افغانان غیر قانوني توګه باندې دلته دیره دي هغوی دې په فوري توګه باندې بلوچستان پرېږدي او خپل ملک ته دې لاړ شي. دې سره سره نور مهم خبرونه هم خپل د دې یوټیوب چینل د لارې شریکوم خو تاسو ته بیا ریکوست دی زما دا نوی چینل دی تاسو سبسکرایب کړئ زما د حوصله افزایۍ لپاره ډېره مننه.